ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. رواه مسلم. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړي د ایمان خوند او مزه او لذت محسوس کو څوک چې په دې خبره باندې راضي دی چې الله رب العالمین زما رب دی، پروردگار دی، او زما دین اسلام دی، او زما نبی او رسول چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دی. زما عزتمندو، دا د الله تعالی د رضامندۍ او د الله تعالی د رضا برکت دی. موږ د الله تعالی په تقسیم باندې د الله په رضا باندې راضي وو چې الله زموږ په قسمت کې دا لیکلي دي. زما عزتمندو، په دنیا کې په سونو مذاهب دي، طریقې دي، نظریې دي، افکار دي، خو الله پاک موږ ته داسې نظریه، داسې فکر، داسې سوچ را نصیب کړی دی چې هغه ټولو کې اعلی دی. او الله رب العالمین موږ دپاره دین اسلام خوښ کړی دی، موږ دپاره حضور پاک صلی الله علیه وسلم خوښ کړی دی. الله پاک فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا، زه ستاسو دپاره په دین اسلام باندې راضي یم. چې الله زموږ دپاره په دې دین اسلام باندې راضي دی، موږ د الله نه په دې باندې راضي یو. دغه رنګې الله پاک زموږ په برخه کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې هغه امام الانبیا دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی، او موږ د هغه امت یو، موږ ته بهترین امت ویلی شوی دی. نو موږ په دې باندې د الله تعالی نه ولې نه یو راضي؟ دغه رنګې دین اسلام چې کوم دی دا زمونږ دین دی، نو په دې باندې موږ د الله رب العالمین نه ډېر راضي یو. دا د الله تعالی د تقسیم یعنی برکت دی. دغه رنګې دا ډېر بابرکت کلمات دي. دا وظیفه هم ده چې موږ او ستاسو دا خپله چې کوم دی وظیفه جوړه کړو. دا د دې طریقه دا ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تاسو خپله وظیفه جوړه کړئ. وایي کوم سړی چې سحر او ماښام من قال صباحا ومساء 3 مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. دا سړی یعنی سحر ماښام چې کوم دی وایي کان علی الله حقا ان یرضیه یوم القیامه، نو الله باندې وي دا حق دی، الله باندې دا لازمه ده چې دی به د قیامت په ورځ راضي کوي. دغه رنګې د دې مستحبه طریقه دا هم ده، کله چې په اذان کې شهادتین ویلې کېږي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، نو پکار ده چې په دغه ځای کې وویلی شي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. زه په دې خبره باندې د الله تعالی نه ډېر راضي یم چې الله تعالی زما پروردګار دی، رب دی، او دین اسلام زما اسلام دی، او محمد صلی الله علیه وسلم زما رسول او نبی دی. نو دا ډېر بابرکت کلمات دي. نو زما عزتمندو، زما د دې کلیپ جوړولو غرض او مقصد دا و چې موږ دا حدیث مبارک یاد هم کو، او دا خپله وظیفه هم جوړه کو، خپله هم یاده کو، خپلو بچو ته هم دا دعا وښیو. کم از کم سحر او ماښام 3 ځله دا ویل پکار دي، رضیت بالله ربه وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، یا داسې وبمحمد رسوله او نبی هم ورسره ویلي شي. ښه خبره ده. نو دا خپله هم ویو، خپلو بچو باندې هم دا یاد کړو، خپلو یارانو دوستانو باندې او خپلو بیبیانو باندې، او دغه رنګې چې کوم دی دا حدیث مبارک نورو مسلمانانو وروڼو ته هم یعنې ورسو. حدیث مبارک او یو ښه خبره دا زده کول، بل مسلمان ته رسول، دا هم بهترینه چې کوم دی صدقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي هغه کس ته چې هغه سړی دی الله تعالی تر و تازه وساتي، چې هغه زما حدیث دا ووري او دا ځان سره محفوظ کړي، یاد کړي، او دا بل مسلمان ته یعنې ورسوي. نو دا زمونږ یعنې مقصد دی، زمونږ مشن دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه د هغې به اشاعت کوو. دغه رنګې دین اسلام د دې څومره تعلیمات دي دا به چې کوم دی یعنې عامو، دا د هر مسلمان چې کوم دی یعنې ذمهداري ده. نو ما د طرف نه دا حدیث مبارک تاسو ته چې کوم دی تحفه ډالۍ ده. تاسو خپل هم دا حدیث مبارک یاد کړئ، او دغه رنګې وظیفه یې جوړه کړئ، او نورو یارانو دوستانو ته هم دا حدیث مبارک ورسوئ.
ان شاء الله کوم خلکو چې دا حدیث واورېدو عمل یې پرې وکړو دا یې وظیفه جوړه کړه او نورو مسلمانانو ته دا حدیث ورسولو نو آینده چې کوم دی ویډیو کې به مونږ ته یعنې کمنټ کوي نو موږ به په دې باندې انشاءالله خوشحالېږو واخر دعوانا الحمدلله